بسم الله الرحمن الرحیم. نجیب الله شینواری سپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ ګرانو افغانانو. د کرکټ مینوالو د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال جام T20 دپاره سکواډ اعلان کړ. د دنیا یو سکواډ هم ګوره پرفیکټ نه ښه، هر څوک یې ولا دا پکې رانغی دا پکې راغی دا زیاتی وشو دا داسې وشو، او یو نیم نظر ماته لکه فرید ملک غوندې خو پکې یا به یو نیم بلداد افغانستان دی چې هر څونه څپا نظام راشي دا شی پکې لږ موږ او تاسې به هم ګزاره کوو. خو اوورال سکواډ زما په نظر باندې بد سکواډ نه دی، ښه سکواډ دی. T20 داسې لوبه ده چې ستا مایند سیټ مهم دی. افغانستان کوم مایند سیټ سره چې د نړیوال جام ته ورځي او هلته لوبې کوي سټارټ اخلي دا ډېر مهم دی. اول خو زموږ دپاره ټول نه مهم شی چې ځان دویم پړاو ته ورسو، پس د هغې نه بیا د سیمی فاینل او د هغې خبرې کوو. اول د کوچنګ سټاف ته راځم، دې نه مخکې چې په سکواډ خبرې وکړم. ګوره تاسې جانتن ټراټ ماما ته کریډټونه ډېر زیات ورکول او نړیوال جام او کله کله هغې ټایم کې زه نه غواړم چې تاسو ته داسې خبرې هم وکړم چې بس تاسې ښه جذباتو کې یاستئ او راشئ او بیا دوه درې کنځلې هم وکړئ او اخره کې بیا چې بخښنه غواړم همدا م ستاسې دا نه اوس درته کوم. د افغانستان غټ دغه چې امپورټنټ یا ټول نه مهم یو چینج چې افغانستان په تیر نړیوال جام کې راوستی او هغه ورته یو قسم ته موټیویشن یې ورکاوه هغه ټیم ته، هغه ما ته هغه اجی جدیجا ښکاره شو. یو خو د هندوستان دی دغه سره ښه بلد و او بل د زموږ ټیم هغه موټیویټ کولی شو، په اردو باندې هندي باندې ورسره خبرې کولې او زموږ لوبغاړي اوورال که یو نیم کس نه پوهېږي دوه هسې به یې چټي خو پوهېږي ټول په اردو هندي باندې. نو هغه کمیونیکیشن ګیپ چې دی په انګلیسي کې درته یسر کوي پوه شوم دلته هم بعضې شته راغلي چې زه ډېر ښه ورسېږي او په انګلیسي مکمل پوهېږي خو نه پوهېږي. انګلیسي هر څه چې دا ژبه دا هر څه وخت اخلي. نو د جانتن ټراټ په انګلیش باندې خو بیا بیخي سر نه خلاصېده، خو اجی جدیجا یو څه داسې کار کړی و چې زموږ ټیم یې موټیویټ کړی و. نو زما په نظر باندې ښه به دی چې دې نړیوال جام کې هم ځان سره اجی جدیجا یو ځای کو، یا ټول نه اول چویس باید زموږ دی چې دغه د ویسټ انډیز نه براین لارا ځان سره دغه کو د صرف ورلډ کپ دپاره کنسلټنسي هم داسې ځان سره هایر کو، او یا ویو ریچرډز هغه د پاکستان کوټه PSL کې چې ټیم سره یې ویو ریچرډز یا باید هغه یا براین لارا د دوو کسانو کې چې یو کس زموږ ټیم سره هلته وي دا اول چویس دی، که دا نه بیا اجی جدیجا هم ښه چویس دی کوچنګ سټاف دپاره دا و. باقي اوس راځو دغه دپاره زموږ چې کوم د افغانانو کوم دغه یې پکې ځان سره یو نیمه خوادي پلو یو ځای کړي هغه ښه به نه وي چې زیاتره پکې زما په نظر باندې دا ښه کار نه دی، ځکه هغه خامخا لوبغاړي د خپل دغه نه دغه پلو کوي د خپل هغه ټارګېټ نه، ځکه زموږ ایګو ایشو لرو سمدستي چې ولا دا پلانکی څنګه چې غټ سټار زما خبره اوس نه منې بچو، نو دغه خلک چې دا باید نه نیګیټیو ټول هغه کوچنګ سټاف خلک وي چې هغه د باز غوندې په نړیوال جام باندې نظري. سکواډ ته راځو. د افغانستان سکواډ زما په نظر باندې بد سکواډ نه دی، ښه سکواډ دی. رحمان الله ګربز صاحب اوپننګ ته سره دی په دغه کې ورته موقع په لاس ورنغله په IPL کې، اوس دې نه د دې معلومات موږ سره نشته چې کله کوم پلیر اوس لکه فیلسالټ خسي درس کې رواني، نو رحمان الله ګربز ته آیا موقع ورکوي په دغه کې نیټس کې چې دا یا میچل سټارک یا نور دغسې بالران فیس کې، که نه یې ورکوي نو دا د کوشتپې کانال دغه چې دا هم بد ټورنمنټ نه دی. زما په نظر باندې چې راغلی وای دلته پریکټس لږ دغه کړی وای، ځکه ښه موقع وه شاټونه به هم په دوی والي وای، خو زما په نظر باندې کېدای شي د چا خوښېږي یا نه خوښېږي، ځکه دې په ځای چې هلته لوبه نه کوي دا لوبه کول ورته خو IPL کې او دونه خاص پیسې هم د IPL څومره چې کړی هغه یې کړی دی، باقي دومره پیسې نه دي پاتې، دومره فرق دا د افغانستان کرکټ بورډ دی په $50,000 اخیستل شوی دی او تر اوسه پورې چې څومره ګیمونه ده کړي دي زما په نظر باندې د هغې به یو $40,000 ورکوي، دا چې کوم 20,000 پاتې کېږي دا د افغانستان کرکټ بورډ ډېر شلک کې ورکولی شي. لکه دغه د هغوی خو انټرنیشنل ګیمونه دي، خیر د بنګلادیش چې مستفیض الرحمن یې راوغوښته نن یې اخري لوبه وه، هغه وی چې د IPL کې نور زده کړه مړه مستفیض الرحمن په دې لیول کې نه دی چې هغه IPL کې زده کړه وکړي.
هغه د زده کړې دی دغه ضرورت نشته. آی پی ایل هغه بس لګی لیګ دی، هغه د زده کړې ځای نشته. موږ سره ټول هر څه شته دی، کوچینګ سټاف او ټول فیسیلیټیز چې دا زده کړه وکړي. نو موږ سره خپل کوچینګ سټاف او دغه شته دی. نو زما په نظر باندې دا یو لږ پریکټیس به شوی وای، لکه هغه کوم بیټینګ او میچ سیناریو پریکټیس چې دا به دی به لږ ریډي وای. خیر که نه عمل ته چې می او که نیټ پریکټیس هلته کوي، بالران فیس کوي، نو بیا اټس اوکې، بیا د عمل ته ایثار شي. خو که نه کوي هسې چټي په بینچ ناست دي، نو بیا به ضرورت نه. نو رحمان الله ګربز صاحب زموږ یو اوپنر بل ورسره ګوره T20 دی، بدل سوچ سره به راځي، غټ فکر به کوي، نو او هغې دپاره به یو ډاینامیک ډیسیشنز بازې اخلي. زما په نظر باندې اسحاق رحیمي باید ورسره اوپننګ ته وځي. دواړه خطرناک پلیران دي، دواړه چې وچلېده لکه د آی پی ایل کې چې تاسې ګورئ، یا ټریویز هیډي یا بیشک شرما ورسره وي، ناراینز او فیل سالټي، همداسې نور مختلف پلیران چې دي، لکه دا داسې ډاینامیک غوندې دغه نو کیف به وکړي. که چېرته دواړه یو طرف نه رحمان الله ګربز، بل طرف نه اسحاق رحیمي تا ته 8 اوره ودرېده یا 6 اورو کې، نو ستا به 80 یا 90 رنځي. یس، نو دې دپاره اسحاق رحیمي زما چویس دی اوپننګ دپاره. ون ډاون دغه که ګوره کریم جنت او ګلبدین کې به یو کس لوبوي، دواړه به نه لوبوي. نو ون ډاون ګلبدین شو، نمبر 4 عظمت الله عمرزی، نمبر 5 ابراهیم زادران. الله ابراهیم زادران دی نمبر 5 واچاوه. یس ګوره که چېرته زمونږ اول 2-3 لوبغاړي داسې روانې چې مثلا درېیمه وکټه زمونږ په 14 اور کې غورځېږي، 12 کې غورځېږي، نو ابراهیم زادران نورم وروسته کا. ابراهیم زادران به موږ په 5 نمبر صرف دې دپاره ساتو که چېرته زمونږ 3 وکټه داسې وخت کې خطا شي چې مثلا 6 اور کې، 5 اور کې، 8 اور کې مثلا زمونږ 3 وکټې زر خطا شي او په 50-70 رنزو باندې باید نه داسې. خو که 6 اور پورې 8 اور پورې زمونږ 3 وکټې خطا کېږي، نو دا د بیا لږ ورشي چې دا گیم کیری کړي 14 اور پورې، 15 اور پورې، زیات نه زیات هغې نه مخکې باید د شاټونه وال شروع کړي یا ځان دڼیا کړي، سچویشن ته دې ګوري. مګر که چېرته زمونږ 2 وکټې عظمت الله عمرزي صاحب دی رواني او چېرته آوټ شي 3 کسان په 12 اور کې آوټ کېږي، 14 نو بیا د دا 5 نه دا د نورم وروسته کې ضرورت نشته چې بیټینګ وکړي، په 13 بالونو 15 رنځې هسې دغه زمونږ هغه ټارګېټ راښکته کوي. نو بیا نجیب الله زادران د پروموټ کې. اوس نجیب الله زادران زما په نظر باندې اوورال 6 شو، خو دغسې پروموټ کولی شي په T20 کرکټ کې. 9 نمبر محمد نبي، ښه ایکسپیرینس کس دی، تجربه کار کس دی او فینیشر هم دی. نو په 10 بالونو ورته 13 رنځې کولی شي، 15 کولی شي، 20 کولی شي. نو دا نجیب الله زادران، دا محمد نبي او راشد خان، دا تا سره 3 فینیشران شو. 8 نمبر ستا راشد خان شو. 9 ننګیالی خروټی او دغه نور احمد. نور احمد هم وکټ ټیکر بالر دی، دواړه ډېر ټف بالران دي. که ته مجیب لوبی، نو بیا نور احمد ضرورت نشته ننګیالی خروټی ولوبوه، ځکه د هغه بالینګ داسې لکه رویندرا جډیجا غوندې وکټ ټو وکټ بالینګ کوي او وکټ خامخا درته وباسي، سکور دومره نه ورکوي او فیلډینګ کې هم ښه دی. خو نور احمد هم ښه دی او مجیب فیلډینګ سره باید هیله ده چې ښه شوی. دا یې ستا 9. نو زما چویس به د هغې ننګیالی خروټی. نمبر 10 مجیب چې دی هغه اټیک بالینګ درته کوي. نو ستا اول اور به عظمت الله عمرزی کوي، ستا 2یم اور چې مجیب لوبیږي بیا دې مجیب دغه کوي. 11 اوس تا سره فضل حق فاروقي هم شته په بینچ باندې او نوین الحق هم شته. نو زما په نظر باندې نوین الحق ښه دی چې تا ته ډیت اورونو کې بالینګ وکړي. ډیت اور کې باید موږ سمارټ یو. نوین الحق، راشد خان او د دغه ترمنځ محمد نبي ترمنځ باید دا ډیت اورونه ویشل شي. عظمت الله عمرزي ته دې نه دغه کوي، په هغه د اول سر کې یا 3 اوره یو ځای کې یا د مکمل چې ښه روانې 4 دې ورباندې کړي، هغه په نوي بال باندې داسې سوینګ کوي. بل ورځ به تاسې ویرات کوهلي ته کتلی. نو دغسې چې استعمال شي په طریقې باندې، انشاءالله افغانستان به نړیوال جام کې ښه پرفارمنس ورکوي.
او بیا د کوشتپې کانال باندې هغې ټورنمنټ باندې بیا بل وخت خبرې وکړو دا صرف د اوورال د افغانستان سکواډ باندې د سکواډ کې چینجز راتلی